د ګوګل سکیچ اپ سافټویر دوهم درس ته ښه راغلاست. ټیپ میجر ټول چې دی اندازه کولو لپاره کاروو. صحیح شو؟ د ټیپ میجر ټول نه د اندازه کولو لپاره استفاده کوو. په دغه کمانډ باندې کلیک کوو، دا موږ سره آن کېږي. کله چې آن شو، اوس د یو خط یا د یو سطحې اندازه موږ کله چې وغواړو معلومه کړو، نو د ټیپ میجر ټول نه کار اخلو. اول په یو سطح باندې کلیک کوو، دغلته کلیک کوو، راځو دا ځای پورې فاصله دې معلومه. صحیح شو؟ کلیک وکړو. صحیح شو؟ دې فاصله موږ دلته ولیکل شو، لینګ څو دی؟ 1.3 متر. صحیح شو؟ اوس د دې لپاره چې موږ پوه شو چې د اندازه دقیقه ده که نه، دلته یو ریکټنګل رسمو. صحیح شو؟ 3.5 3 په 5 کې یو ریکټنګل موږ رسم کوو. صحیح شو؟ مستطیل دی. صحیح شو؟ 3 په 5 کې د دې اندازه ده. د دې اندازې لپاره چې د دې لپاره د دې اندازه موږ معلومه کړو چې دقیق اندازه موږ ته راکوي که نه، راځو ټیپ میجر ټول باندې کلیک کوو. اول په یو ځله باندې کلیک کوو، بیا بله ځله. دلته موږ ته معلومه شو 3 متره. 3 متره ما دې ته ورکړی و که نه، 3 په 5 کې. اوس ګورو چې دا بله ځله یې 5 متره ده که نه. اول په دې ځله کلیک کوو، بیا راځو دې بله ځله باندې کلیک کوو. دلته معلومه شو چې 5. نو 3 په 5 کې دا ریکټنګل موږ سره صحیح دی. خو کله چې موږ د دې اندازه واخلو، زموږ سره بعض متقاطع خطونه دلته پیدا کېږي. صحیح شو؟ د دې خطونو د پاکولو لپاره د اریزر کمانډ نه کار اخلو. اریزر اخلو، دې باندې کلیک کوو او بیا دې باندې کلیک کوو، دا موږ سره بیرته پاکېږي. صحیح شو؟ ښه. پنسل، پوش پول، ټیپ میجر ټول، په دې ټول باندې پوه شوئ؟ ښه. د دې نه وروسته زمونږ یو بل شي ته ضرورت پیدا کېږي. زمونږ دا صفحه چې ده اوس دلته وګورو، ډکه شوه. ډېر ډیزاینونه مونږ کړي دي. زمونږ سره د دې لپاره چې دغه بیرته ډیلیټ کړو، یو ډیلیټ اپشن ته مونږ ضرورت لرو. صحیح شو؟ د ډیلیټ لپاره مونږ د کمانډ نه وځو سپیس باندې. صحیح شو؟ کوم کمانډ کې چې مونږ وو د ټول نه وځو، سپیس کلیک کوو. نو یو ابجیکټ باندې کلیک کوو. که یو سرفیس یا یو سطح باندې مونږ کلیک وکړو، هماغه سطح مونږ سره سلیکټ شوې ده. په کیبورډ کې په ډیلیټ باندې پریس کوو. ډیلیټ بټن تاسو کیبورډ کې لیدلی دی که نه؟ صحیح شو؟ دا وګورئ زموږ سره کیبورډ دی. په کیبورډ کې دلته زموږ سره د ډیلیټ بټن دی، ډیل. صحیح شو؟ په همدې بټن باندې کلیک کوو، ګورئ دا سطح زموږ سره ډیلیټ کېږي. صحیح شو؟ دا سطح انتخابو، ډیل. ګورئ سطح مو سره ډیلیټ شو. د کیبورډ نه ستاسو د کمپیوټر په کیبورډ کې د ډیلیټ بټن شته، هغې باندې کلیک وکړئ، سطح ډیلیټ کېږي. که چېرته وغواړو بېرته کنټرول زد بېرته پیدا شو. که وغواړو دغه یو خط ډیلیټ کړو، د خط باندې کلیک کوو، ډیلیټ، خط ډیلیټ شو. صحیح شو؟ که وغواړو دغه سطح ډیلیټ کړو، کلیک کوو، ډیلیټ بټن پریس کوو، ډیلیټ کېږي. صحیح شو؟ ښه. دغه باندې پوه شئ؟ ښه. اوس ضرورت پیدا کېږي چې ټول ابجیکټ ډیلیټ کړو. کنټرول زد بک لاړو، بیرته ابجیکټ موږ سره فیل شو. د دې لپاره چې دا ټول ابجیکټ په یو ځل باندې ډیلیټ کړو، نو په ابجیکټ باندې 3 پیرې کلیک کوو، ټریپل کلیک. صحیح شو؟ ټول ابجیکټ موږ سره سلیکټ کېږي. بیرته سلیکشن نه وځم. صحیح شو؟ بیرون کلیک کوم. که 2 کلیک وکړو، موږ سره یو مخ د یو سرفیس هغه کېږي، سلیکټ کېږي. خو که چېرته وغواړو ټول ابجیکټ سلیکټ کړو، 3 کلیکه کوو. 1 2 3 کلیکه چې موږ وکړو، ټول ابجیکټ موږ سره سلیکټ کېږي. بیا کولی شو ډیلیټ په پریس کولو سره ټول ابجیکټ ډیلیټ کړو. راځو دغه ابجیکټ 1 2 3 کلیک سره دا ټول ډیلیټ کېږي. صحیح شو؟ ټول سلیکټ کېږي. بیا کولی شو ډیلیټ په پریس سره دا ټول ډیلیټ کړو. ښه. اوس ریکټنګل ټول. صحیح شو؟ د ډیلیټینګ نه وروسته راځو ریکټنګل ټول. ریکټنګل دغلته دا زموږ سره د ریکټنګل ټول دی. ریکټنګل ټول موږ کلیک کوو، زموږ سره آن کېږي. اول ځان ته مبدا ټاکو، کلیک کوو. بیا زموږ سره په خپله خوښه باندې کولی شو چې هر څومره طول او عرض ورکړو، کولی شو هغه رسم کړو. صحیح شو؟ یو ریکټنګل ډیل موږ سره کریټ شو. دلته بل ریکټنګل اچو، بل. اوس زموږ سره ضرورت پیدا کېږي چې یو ریکټنګل په ټاکلې اندازه باندې رسم کړو. صحیح شو؟ صحیح شو؟ ریکټنګل اخلو، که وغواړو په ټاکلې اندازه باندې ریکټنګل رسم کړو، نو اول یو کلیک کوو تر څو ریکټنګل زموږ سره آن شي. صحیح شو؟ ډرایوینګ موږ سره شروع شو. اوس په مثلا 3 متره په 5 متره کې زموږ ریکټنګل پکار دی. صحیح شو؟ اول 3 پریس کوو د کیبورډ نه، بیا کاما 5 3,5. صحیح شو؟ دغلته ډایمنشنز موږ سره دلته لیکل کېږي. ګورئ په دغه ساحه کې موږ سره ډایمنشنز لیکل کېږي. اوس 3,5 انټر. 3 په 5 کې یو ریکټنګل زموږ سره رسم شو. صحیح شو؟ یو بل ریکټنګل زموږ پکار دی، مثلا په شل په 1.5 مترو کې یو ډېر غټه ساحه کې موږ ډرایوینګ شروع کوو، نو یو سطح ځان ته ټاکو. صحیح شو؟ د دې لپاره 0.1
شل په 1.5 کې یو ریکټنګل رسمو انټر زموږ سره دغه سطح څو شل متره په 1.5 مترو کې یو سطح رسمه شو څه شو ښه ریکټنګل ټول باندې پوه شئ مې تاسو نور سره راغلو څه شو د دې لپاره دا مونږ ته دغه ښکاریږي یو سطح کې وګورئ تاسو دغه سطح دغه خط دغه زولای چې دا ډېر غټه ښکاریږي هغه زولای کوچنی ښکاریږي علت یې څه دی صحیح شو د علت دا دی چې پرسپیکټیو تاسو لوستلی دی پرسپیکټیو یا دورنما تاسو لوستلی ده دورنما یعنی یو ابجیکټ دی که یو ابجیکټ مونږ ته نږدې سطح کې واقع هغه مونږ ته غټ ښکاریږي خو کوم ابجیکټ یا کومه سطح زموږ سره په لرې سطح کې واقع هغه مونږ ته وړه ښکارېږي نو د دې لپاره دغه مونږ ته دا زولی غټه ښکارېږي دغه یې وړه ښکارېږي صحیح شو دورنما یعنې هغه مونږ نه لرې پرته ده ځکه وړه ښکارېږي که چېرته د دې ټاپ یو صحیح شو ټاپ یو مونږ ښه دا ټاپ یو د ټاپ یو واخلو ګورئ مونږ سره په یوه اندازه ښکارېږي خو د دې لپاره ایزومتریک ویو داسې ده چې د لرې سطحې نه مونږ یو جسم ته د لرې ساحې نه یو جسم ته ګورو نو یو سطح یې مونږ ته غټه ښکاري بل وړوکی د دې لپاره چې د جسم حقیقي ښکاره شي دغسې مونږ رسموو صحیح شو یو د سکیچ اپ مونږ ته په همدغسې په خپله ښکاره کوي چې یو کوم ساحه چې مونږ ته نږدې هغه غټ ښکارېږي کوم چې لرې هغه لږ وړوکی ښکارېږي صحیح شو څنګه په یو سایز نشي اخیستی ځکه ایزومتریک داسې ویو ده زموږ سره چې په یو سطح نږدې ساحې مونږ ته غټ ښکاره کوي لرې ساحې چې دي هغه مونږ ته وړوکی ښکاره کوي صحیح شو ایزومتریک ویو همدې ته وایي که فرانټ ویو واخلو مونږ ته یعنې مخامخ ورته وګورو یوه سطح یې وګورو هغه مونږ سره ټول په یوه اندازه ښکاره کوي خو د لرې نه یو تعمیر ته وګورو که چېرته ټول په یوه اندازه باندې حقیقي اندازه رسم کړو هغه شکل مونږ ته حقیقي نه ښکاره کېږي د دې لپاره چې حقیقي مونږ ته ښکاره شي مجبور یو چې په ایزومتریک ویو نه کار واخلو صحیح شو ښه په دې باندې پوه شو اوس ریکټنګل ټول هم وپېژندو اوس سلیکشن ته راځو د سلیکشن دپاره دغلته سلیکټ بنو باندې یو دغه کرسر شکل دی دغه باندې کلیک کوو صحیح شو دغه سلیکشن دپاره کاروو سلیکشن زموږ سره په دوه قسمه باندې مخکې مې تاسو ته ویلې چې په دوه کلیکه وکړو یو ایریا مونږ ته سلیکټ کوي که درې کلیکه وکړو ابجیکټ سلیکټ کوي صحیح شو ګورئ په یو کلیک باندې سرفیس سلیکټ شو دا خطونه نه دي سلیکټ شوي که دوه کلیکه وکړو خطونه ورسره سلیکټ شو خو که چېرته درې کلیکه وکړو دغه ابجیکټ باندې ګورئ دوه کلیکو باندې خالي یوه سطحه مونږ سره سلیکټ شوه که درې کلیکه وکړو ټول ابجیکټ زموږ سره سلیکټ کېږي دا سلیکشن دی سلیکشن اوس په دوه قسمه باندې دی یو رایټ سلیکشن دی که دلته کلیک وکړو او دغسې کش کړو د دې سلیکشن ترمنځ چې کومه ساحه راځي دا ټول مونږ سره سلیکټ کېږي ګورئ صحیح شو دا ټول ابجیکټ باندې سلیکشن کوو ټول ابجیکټ مونږ سره سلیکټ شو دا رایټ سلیکشن دی که چېرته د لیفټ طرف نه راشو ګورئ صحیح شو یو ساحه مونږ سره سلیکټ نه شو ولې سلیکشن ترمنځ نه راغلی رایټ سلیکشن باندې چې د یو خط یوه ساحه هم زموږ سره راشي هغه ساحه سلیکټ کېږي ټول خط سلیکټ کېږي لکه دغلته وګورئ د دوه خطونو د نیمایي ساحې مونږ سره راغلی دواړه خطونه سلیکټ شو خو په لیفټ کلیک کې لیفټ سلیکشن کې دغسې نه شو کولی لیفټ سلیکشن کې د ټول ابجیکټ یا ټول خط چې زموږ سره نه وي راغلی نه سلیکټ کېږي لیفټ سلیکشن وګورئ دغه یو خط زموږ سره راغی دا سلیکټ شو خو نور سطح نه ده سلیکټ شوي او که د رایټ سلیکشن نه راشو خط یوه برخه یې سلیکټ شي نو ټول خط زموږ سره سلیکشن اخلي صحیح شو لیفټ او رایټ سلیکشن ترمنځ دغه فرق ښه سلیکشن لیفټ او رایټ باندې وپوهېدو اوس راځو ایریز ټول باندې خو پوه شئ که نه ایریزر باندې ایریزر د یو جسم د یو سطحې یا د یو ابجیکټ د پاکولو دپاره یا لرې کولو ډیلیټولو دپاره کاروو صحیح شو مثلا دغه ابجیکټ دی غواړو دا یو سطح یې ډیلیټ کړو صحیح شو ایریزر اخلو دغه یو سطح باندې کلیک کوو د یو خط باندې کلیک کوو پاکوي صحیح شو پوه شئ یا ابجیکټ غواړو پاک کړو ټریپل کلیک ور باندې کوو ایریزر اخلو ایریزر باندې فقط یو خط پاکولی شي صحیح شو ابجیکټ د ډیلیټ نه کار اخلو ښه ایریزر وظیفه باندې پوه شئ چې یو خط مونږ کولی شو د دې په واسطه باندې پاک کړو ایریزر نه وروسته موو ټول دی زموږ سره دغه ابجیکټ دی غواړو دا ابجیکټ د دې ځای نه انتقال کو بل ځای ته نو د دې لپاره په سکیچ اپ کې چې دی دغه موو ټول دی موو ټول زموږ سره د څه وظیفه اجرا کوي که چېرته موو ټول مونږ واخلو او دغه ایریا باندې یا دغه سطح باندې کلیک وکړو دا زموږ سره دغسې کش کېږي سټریچ اټوکیټ تاسو ویلی ده که نه په اټوکیټ کې دا د سټریچ وظیفه اجرا کوي صحیح شو سټریچ یعنې دا ابجیکټ ځان ته داسې کش کوي نو د دې لپاره چې دا روغ ابجیکټ مونږ انتقال کړو د دې نه مخکې مونږ دا ابجیکټ
سلیکشن ټریپل کلیک په دې باندې کوو صحیح شو ټول سلیکټ شي بیا رائټ کلیک میک ګروپ صحیح شو میک ګروپ باندې کلیک وکړو دا ټول ابجیکټ زموږ سره یو ګروپ شو صحیح شو یو ګروپ سره زموږ سره جوړ شو اوس کا دغه ابجیکټ باندې یو کلیک وکړو دا ټول زموږ سره په یو کلیک باندې سلیکشن اخلي کله چې موږ د دې نه ګروپ جوړ کړو دا غي نه وروسته زو موو ټول ته په موو باندې کلیک کوو او د کوم ساحه نه چې موږ دا وغواړو ونیسو په هغه ساحه باندې کلیک کوو زموږ سره حرکت شي کوي کوم طرف ته چې موږ وغواړو هغه ته وړو دغه ته انتقال شو دلته بیرته غواړو د دې ځای نه انتقال کو دې طرف ته هر طرف ته چې موږ وغواړو دته حرکت ورکول شي انتقال ول شي خو شي ها دا زموږ سره یو ګروپ دی اوس یو نوې ریکټنګل رسمو ما ریکټنګل ټول دلته ریکټنګل اخلم دا پوش پل کمانډ باندې پوش کوم څه شو یو ابجیکټ زموږ سره جوړ شو اوس که چېرته مونږ په دغه باندې موو کمانډ اپلای کړو دا مونږ سره کش کېږي د دې لپاره چې سټریچ نشي دا صحیح شو د دې لپاره چې سټریچ نشي نو د سلیکشن سلیکټ ټول اخلو ټریپل کلیک ور باندې کوو رائټ کلیک میک ګروپ صحیح شو میک ګروپ دا زموږ سره یو ابجیکټ شو صحیح شو اوس په هر ایریا باندې او په هر ساحه باندې د ابجیکټ مونږ کلیک وکړو دا ټول ابجیکټ سلیکټ کېږي صحیح شو ټول ابجیکټ سلیکټ شي بیا د موو ټول نه موو ټول اخلو او هر طرف ته کولای شي ته انتقال وکړو پوه شو ښه د موو نه وروسته مونږه سرکل لرو صحیح شو سرکل چې څه وایي دایره د سرکل ټول په واسطه مونږ کولای شو دایره رسم کړو دغه سرکل ټول سرکل یو کلیک کوو زموږ سره دایره ان کېږي دلته مونږ دغلته په دې ځای کې وګورئ زموږ نه راډیوس معنا څه شوا زموږ نه شوا غواړي چې په څومره شوا باندې ته غواړي چې هغه دایره رسم کړي صحیح شو مثلا 10 سانتي 1 متر څومره شوا مونږ ورکو چې وغواړو کولای شو ورکو دلته راډیوس مونږ سره ان ده اوس کولای شي یو انټر کو دا 1 متر شوا باندې مونږ دایره رسمېږي چې قطر یې کېږي قطر یې 2 متر کېږي یو انټر کو ګوري 1 متر د دې شوا د 2 متر قطر صحیح شو ها بل دایره رسمو 10 سانتي دایره زموږ په کار ده نو دلته اشاریه یو څو کېږي 10 سانتي کېږي انټر 10 سانتي دایره زموږ سره 10 سانتي په شوا باندې دایره زموږ سره رسم شو صحیح شو دا دایره چې ده 10 سانتي شوا لري صحیح شو ها دایره د سرکل ټول مونږ یو بل شي د پارم کارول شي چې د دې نه مونږ کولای شي د پالیګان یا د چوزلی کار هم واخلو صحیح شو سرکل باندې کلیک کوو مبدا ځان ته ټاکو د مونږ سره ان شو اوس څنګه کولای شي د پولیګان یا د چوزلی کار د دې نه واخلو مثلا غواړو یو دایره رسم کو چې یو شکل رسم کو چې 15 زولې ولري نو 15 او بیا سلاش کو پیژنې کیبورډ کې سلاش باندې کلیک کوو 15 سلاش انټر صحیح شو ښه 15 سلاش نه 15s صحیح شو 15s معنا 15 سایډ 15s انټر ګورئ 15 زولې زموږ سره ان شو 15 دا څو زولې لري 15 کولای شو د باندې 15 زولې رسم کو صحیح شو کولای شو زیات زولې ورکو مثلا اته معنا سایډ اته سایډ یا څو زولې زموږ په کاری په ماغه اندازه زولې ورکو انټر صحیح شو اته زولې زموږ سره ان شو کلیک کوو اته زولې زموږ سره رسمېږي کولای شو پوش پل کو ځانته دغه شکل باندې کالم بیمار شي پای رسم ورشي چې موږ ضرورت لرو هغه په دې باندې رسمول شي صحیح زول اندازه اول د رسمول وخت سرکل چې کله موږ واخلو سرکل کلیک کوو کلیک کو دغه تر راډیوس ګورئ دلته راډیوس دغه ساحه کې ګورئ تاسو مثلا 9 زولې ولري 9 اس انټر دغه تاسو تکاري 9 اس انټر 9 زولې شو صحیح شو 9 زولې زموږ سره ان شو کلیک کو 9 زولې زموږ سره رسم شو اوس څنګه کولای شي چې دا شکل بیرته موږ دایره ته واړو صحیح شو دا خو اوس موږ سره هر کله چې په دایره باندې کلیک کو 9 زولې موږ سره فعالي نو د دې لپاره یو دایره چې د څو د لایټ نه هیڅ نه جوړه شي ډیر زیات زولې لري نو مثلا موږ دې ته یو سل زولې ورکو صحیح شو سل اس انټر بیرته ګورئ د دې شکل دایره ته بدل شو ګورئ دومره ډیر زولې لري دا چې موږ نشو تصور کولای چې دا هغه پلیګان دی موږ ته ښکاري چې دا دایره ده صحیح شو کله چې ستاسو دا دایره
په بدل شکل ته واوړي یعنی 15 ځلې شپږ ځلې هغه ته واوړي بیرته د لایت نه یا د زیات ځلو په ورکولو سره تاسو کولای شئ بیرته دایره ته واړوي صحیح شو پوه شئ بل کمانډ موږ سره دلته دی پولیګان صحیح شو پولیګان باندې کلیک کوو دغلته کلیک کوو پولیګان موږ سره کېږي صحیح شو پولیګان کمانډ باندې موږ کولای شو چې څو ځلې راځي کلیک صحیح شو څو ځلې موږ سره رسمي پولیګان کمانډ صحیح شو مثلا شپږ ځلې څو ځلې بیا نور زیات ځلې موږ دا سرکل نه استفاده کولای شو چې دا غنه په واسطه باندې موږ څو ځلې پکاري هغه چې ډرایوینګ ځانته وکړو او ها پولیګان کمانډ اخلو دلته زموږ سره وخت نه د مخکې د دې نه چې موږ پولیګان ډرا کړو زموږ سره سایډونه غواړي چې څو سایډ غواړي تاسو ډرا کړئ نو دلته سایډز موږ سره لیکل شي یو کلیک کوو د کلیک نه وروسته موږ اته ورکوو اته سایډ زموږ سره رسمي کې انټر سره اته ځلې زموږ سره فعالي کولای شو چې بار اندازه اته ځلې فعال دی اوس زموږ نه ډیسکرایب رادیوس معنا انسکرایب رادیوس صحیح شو وای خپل شوا ورکړي څو شوا باندې تاسو پولیګان رسموي مثلا 2 متره شوا باندې زموږ سره پولیګان رسم شو شپږ ځلې صحیح شو خو شي پولیګان باندې پولیګان نه وروسته راځو سرکل موږ ویل رادیوس هم ورکو په شوا باندې چې په څومره شوا باندې څنګه دایره رسم کړو اوس راځو افسیټ کمانډ صحیح شو ها افسیټ معنا څه شي افسیټ فاصله په مشخصه فاصله کې د یو جسم نه کاپي اخیستل ته افسیټ ویل کیږي صحیح شو مثلا یو لین موږ ډرا کړی دلته یو لین د موږ سره غواړو د دې نه کاپي واخلو خو په مشخصه فاصله کې په معلومه فاصله باندې صحیح شو نو د دې لپاره موږ افسیټ کمانډ لرو یا دغه ایریا د ګوره د دې سطح ده د سطح نه د مشخصه فاصله کې مثلا دلته موږ یو ډرایوینګ کړی دی یو پلان جوړو د کوټې یو تعمیر ریکټنګل رسم کړی دی صحیح شو ریکټنګل په منځ کې موږ غواړو د دې 15 سانتي د دیوال فاصله ورکو صحیح شو نو راځو افسیټ کمانډ ته افسیټ کمانډ زموږ سره دغه ته موجود دی ګوره دا افسیټ کمانډ دی کلیک کوو په دې باندې د سطح په داخل کې اول یو کلیک کوو صحیح شو یو کلیک چې موږ وکړو افسیټ زموږ سره فعال شو ګورئ افسیټ زموږ سره فعال دی په معلومه اندازه کې فاصله کې زموږ سره د دې نه کاپي اخیستل کېږي خاص نه خو د دې لپاره چې موږ مشخص اندازه ورته وټاکو بل کلیک نه کوو همدغسې پرېږدو دلته اندازه ورکوو څو 10 سانتي زموږ پکار دی اشاریه یو صحیح شو اشاریه یو انټر په 10 سانتي کې زموږ سره افسیټ واخیستل شو پوه شئ ګورئ په 10 سانتي کې د څلورو خواوو نه زموږ سره افسیټ واخیستل شو پوه شئ اوس خاص افسیټ همدغه کار وکړي ښه افسیټ نه وروسته موږ بل کمانډ لرو ارک څه ته وایي قوس په سکیچ اپ کې موږ په څو قسمه باندې ارک اخیستل شو 1 2 3 ارک 2 پوینټ ارک 3 پوینټ ارک صحیح شو درې طریقو باندې موږ کولای شو قوس واخلو اول قوس اخلو دلته وګورئ ارک یو کلیک کوو صحیح شو بل کلیک کوو صحیح شو دوه کلیک سره موږ سره آن شو دا کولای شو چې هر څومره زاویه په څو زاویو کې موږ یو قوس اخلو 10 درجو کې 10 انټر 10 درجه موږ سره قوس رسم صحیح شو په 10 درجه زاویه ښه مشخصه زاویه موږ کولای شو په آزاد لاس باندې هم کولای شو دوه کلیک سره موږ سره ان کېږي په هر څومره اندازه زموږ قوس پکاري ځان ته قوس وایو صحیح شو ښه د دې نه وروسته چې د 2 پوینټ ارک دی اول یو کلیک دغلته کوو بل کلیک دغلته دوه کلیک کوو بیا اخیره کې ورته موږ شعاع ورکوو صحیح شو چې په څومره شعاع باندې موږ سره یو قوس رسم شي مثلا اشاریه 3 اشاریه 3 یا 1.5 سانتي په شعاع باندې موږ سره قوس رسم اول مبدا و انجام ورته ټاکو اخیره کې ورته بیا شعاع ورکوو ښه اخیره کې اخیری قوس چې موږ سره دی 3 پوینټ ارک دی کولای شو د 3 نقطې په ټاکلو سره ځان ته یو قوس مثلا د 3 نقطو نه یو قوس تیر کو یو مبدا دغه ټاکو بل دغه بل نقطه شو بل نقطه دغه ټاکو د 3 نقطو نه زموږ سره دا قوس تیر شو یو نقطه اوله نقطه منځنۍ نقطه اخیره نقطه ګوري انجام 3 نقطو نه موږ کولای شو یو قوس تیر کو صحیح شو ته په ډرایوینګ کې کوم ځای سره زموږ په کاری کې کولای شو د استفاده وکړو ارک نو وروسته راځو سکیل کمانډ صحیح شو سکیل معنا څه مقیاس کولای شو یو د جسم مقیاس مطلب څه دی
مقیاس دا معنا لري چې د یو جسم موږ اندازه زیاته کړو یا جسم لویول یا کوچنی کول دا دواړه مقیاس دی کوچنی مقیاس او لوی مقیاسونه تاسو پیژنئ که نه د یو جسم د کوچنی کول ځان ته مقیاسونه دي د لویولو ځان ته خو په سکیچ اپ کې موږ سکیل چې دی د دوه مخو لپاره کارولی شو اول 2D سکیل دی بل 3D سکیل دی 2D سکیل چې دی د دوبودي اجسامو لپاره یعنې د یوې سطحې لپاره هم کارولی شو کولی شو د یو ابجیکټ لپاره هم دغه سکیل وکاروو صحیح شو راځو اوس دغه په عملي شکل سره ګورو زموږ سره دغه دایره رسمه شوې ده یا پولیګان رسم شوی دی غواړو د دې مقیاس لوی کړو نو سکیل لپاره دغه کمانډ دی د سکیل په نوم باندې صحیح شو دې باندې کلیک کوو صحیح شو اول د ټول نه مخکې دغه کلیک په دې باندې کوو چې دا موږ سره سلیکټ شي سلیکټ شو بیا په سکیل باندې کلیک کوو صحیح شو موږ ته ګریپونه ښکاره شو ګورئ کونجونو کې دغه ګریپونه موږ سره ښکاره کېږي په دغه باندې کلیک کوو که وغواړو شکل یې غټ کړو په آزاد لاس باندې کولی شو غټه وړوکې صحیح شو خو اوس موږ سره یوه پوښتنه پیدا کړي غواړو دغه شکل دوچنده کړو صحیح شو نو په دغه یو ګریپ باندې کلیک کوو دوه انټر دوچنده شو صحیح شو کولی شو دوچنده دا بېرته وړوکی کړو په یو ګریپ باندې کلیک کوو منفي دوه انټر دوچنده وړوکی شو صحیح شو کولی شو دوچنده یې لوی کړو یا یې وړوکی کړو صحیح شو سکیل د دې لپاره موږ کارولی شو چې یو ابجیکټ دوچنده یا څوچنده غټ هم کړو وړوکی هم کړو پوه شوئ د سکیل نه د دې موخې لپاره کار اخلو د سکیل نه وروسته زموږ سره دی فری هینډ ټول صحیح شو فری هینډ معنا چې آزاد لاس یعنی په آزاد لاس سره داسې یو سطح زموږ سره یو داسې ډراوینګ ته زموږ ضرورت کېږي چې په آزاد لاس سره ځان ته ډراوینګ وکړو مثلا یو ساحه ده غواړو چې په آزاد لاس یې رسمه کړو صحیح شو په آزاد لاس باندې نو څنګه کولی شو دغسې یو لکه د پنسل موږ څنګه په قلم او پنسل د کاغذ لپاره چې د پاسه استفاده کوو دغسې د فری هینډ ټول نه موږ استفاده کولی شو راځو سکیچ اپ ته دلته دا فری هینډ ټول دی صحیح شو دغه باندې کلیک کوو زموږ سره پنسل شکل راځي اول کلیک سره دا کلیک نیسو صحیح شو کلیک نیسو او دغسې آزاد لاس باندې په هر طرف چې موږ وغواړو ډراوینګ وکړو کولی شو کولی شو یو خط پې رسم کړو کولی شو ورباندې بېرته سطحه رسم کړو صحیح شو صحیح شو دا یوه سطحه شو آزاد لاس باندې چې هر رقم ډراوینګ تاسو وغواړئ کولی شئ مثلا دلته موږ یو ډراوینګ کړی دی ریکټینګل دی دا ریکټینګل دی غواړو د دې په منځ کې یو آزاد لاس باندې یو شکل رسم کړو مثلا راځو فری هینډ ټول اخلو فری هینډ ټول باندې کلیک کوو راځو دغسې دغه برخه موږ جدا کوو کولی شو په دې په واسطه جدا کړو بیا اریزر اخلو اریزر یا په کمانډ نه وځو ډبل کلیک سره دا سطحه موږ ته سلیکټ کېږي ډیلیټ مثلا دغسې یو سطحه کنټرول زد اریزر اخلو دغه دوه خطونه موږ پاکوو یو دغه خط پاکوو دا خط هم پاکوو مثلا دغسې یو شکل زموږ په کار ده کولی شو د فری هینډ ټول نه په استفادې سره دغه شکل ځان ته جوړ کړو پوه شئ ښه راځو اوس بل کمانډ فری هینډ ټول نه وروسته زموږ سره کمانډ دی د پای په نامه پای پیژنئ ریاضي کې څه دپاره کارېږي یوه دایره چې ده دوه پای ده صحیح شو د دایرې نیمایي برخه د پای په نامه باندې یادېږي صحیح شو 3.14 قیمت لري ښه دغلته د قوسونو سره زموږ سره په څنګ کې یو بل کمانډ دی پای دغه پای کمانډ یو کلیک کوو بل ورته راډیوس ورکوو 1 متر انټر 1 متر فاصله کې ښه دغلته کلیک کوو بل کلیک کوو زموږ سره دغه پای کمانډ آن کېږي صحیح شو آن کېږي په څو درجې زاویه کې موږ وغواړو کولی شو چې یو شکل واخلو مثلا 10 درجې کې زموږ سره یو شکل قوس چې و زموږ سره ارک کمانډ داسې کار کوو چې فقط دغه یو لین رسمېدو خو پای کمانډ زموږ سره د مبدا نه تر قوسه پورې یو سطحه جوړوي صحیح شو مثلا یو قوس دی دا قوس دی دا قوس دی ګورئ دا قوس چې دی فقط زموږ سره یو لین دی او د دې مبدا چې کومه موږ ټاکلې وه د مبدا سره هېڅ اړیکه نه لري خو پای کمانډ چې دی د مبدا سره بیرته یو سطحه جوړوي صحیح شو پای کمانډ د دې لپاره کارو مثلا دغسې یو شکل زموږ په کار دی ابجیکټ د ابجیکټ د پاسه هم موږ کولی شو دا وکاروو د ابجیکټ په یو سطحه باندې کلیک کوو بل کلیک کوو کولی شو په زاویه باندې مثلا 45 درجې زاویه انټر 45 درجې زاویه باندې موږ سره دلته رسم شو کولی شو دا د پوش پول کمانډ په واسطه باندې داخل ته کړو صحیح شو او یا بیرون ته کش صحیح شو ګورئ کولی شو دغسې یوه سطحه زموږ په کوم ځای کې په کارېږي کولی شو د پای کمانډ نه استفاده وکړو صحیح شو
ښه د نن لپاره همدومره بس دی سبا ته په نورو کمانډونو باندې چې میک ګروپ ایکسپلور روټیټ او دغسې نور کمانډونه دي په هغې باندې کار کوو د نن ورځې لپاره همدومره